غصه دو قسمه ده، یو هغه چې الله ته خوښه ده، یو هغه چې الله ته نه ده خوښه. او ځان خو به ته بچکې، ښځه به بچکې، بچی به بچکې، او چې بچکې او څوک دنه نه وړي نو غصه به هم کې. نو دوه قسمه غصه ده، یو ته محموده وي ښه غصه، یو ته مذمومه وي هغه چې د الله نه ده خوښه. لومبۍ غصه چې کې د هغې یو خپله اندازه ده، د هغې اندازې مطابق به کې، د هغې نه زیاته به نه کې. او دویمه غصه به نه کې، کوشش به کې چې دا زه اخرم او دا ختمه کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دواړه قسمه کړي دي، کله یې غصه کړې ده، کله یې غصه خوړلې ده. دریو څیزونو کې به نبي علیه السلام غصه کوله، دې ته محموده غصه وایي. دا تم کولی شي. یو چې څوک ستا مخکې د شریعت د حدودو نه تجاوز وکړي، ګناه کوي یو سړی، د نبي علیه السلام په مخکې به هم که چا ګناه کوله او په ګناه کې به یې د حد نه تجاوز کو، په هغې به پیغمبر علیه السلام له غصه ورتله. خو د صحابو نه خو داسې ګناهونه نه کېدل څنګه چې مونږ کوو. یو مثال به درکړم. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لقطې متعلق بیان کو. کوم شی چې په لاره کې د چا نه پرېوځي او تېر اوچت کې هغې ته عربۍ کې نقطه وه، بیا مونته شي. هغې کې زموږ علما لیکي چې دا شی چې تا ومونته دې ته وګوره، دوه قسمه به ته یو شی مونې. یو به داسې شی وي چې که مالک ته یې پته ولګي چې د ما نه پلانکي ځای کې پرېوتی دی، نو مالک یې نه راځي، طلب ورپسې نه کوي. لکه په دې سړک یو ټماټر پروت دی، یا په دې سړک د املوک یو دانه پرته ده، یا په دې سړک یو ګنی پروت دی او تا ومونته. نو که مالک ته پته م لګي چې تورنګزو په سړک کې د ما نه ټماټر پروتی دی، یا ما نه ګنی پروتی دی، یا د ما نه یو املوک پروتی دی، یا لوچه پروتی ده، او پسې نه راځي. نو علما لیکي چې دا شی تاله استعمالول جایز دی. که دا ګنی دی وجوي پروا نشته، که دا ټماټر د کور ته یوړو دی خوړه پروا نشته، او که دا کیله پرته ده دا دی اوچته کړه هېڅ پروا نشته. دا تاله جایز ده که ته مالدار یې او که ته غریب یې. دویم قسم هغه څیز دی چې که مالک ته پته ولګي چې د تورنګزو بازار کې ما نه دا شی پروت دی، نو راځي ورپسې. هغه چې اوچت کې څه به ورسره کې وګوره، که دا ضایع کېده نو اوچت کا، او که دا داسې شی چې نه ضایع کېږي، که ته اوچت هم نه کړې نو نه یې غلغلا کوي نه یې څوک اوچتوي، نو بیا به ګوتې نه وروړي. دا د حضور پاک زمانه کې دا مسله و، دې زمانه کې اوس هر شی به اوچتی، د هغې زمانه کې بعضې حالات نو. او که دا شی ضایع کېده اوچت به کې، نو چې اوچت کې نو د هغې اعلان به کې، تعریف به کې، څونه مودې پورې به تعریف کې. دې شي ته وګوره د شي قیمت څونه دی. که د ډېرو پیسو شي وي ډېره موده به چغې وایي چې ما شی مونتی دی، او که د لږو پیسو وي لږه موده چغې ووه. دونه پورې چغې ووه چې ستا یقین راشي چې مالک اوس ورپسې نه ګرځي. او کم ځای به چغې وایي چې کم ځای دې مونتی هلته خلکو ته ووایه، په سړک دې مونتی دی نو اډو کې ووایه، او مرزو کې ووایه، او چارسده کې ووایه، پېښور کې ووایه، تنګي کې ووایه، ارچن کې چې دغسې یو شی ما مونتی دی. لږ ډرایورانو ته اکثر خلک وایي ما نه شی پروتی دی، تا ته خو به چا نه وي. هغه بازار کې ووایه اعلان، داسې نه چې سړی په لاره رواني او د 100 روپو نوټ پروت دی، 1000 روپۍ خپه د پاسه کېږي، چې خپه پې کېږي یو خوا بل خوا وګوري چې څوک نه لاس اوچت کې غلې غوندې راوالي او جیب کې واچي، او داسې کې 100 روپۍ مې مونتی دی که د چای راشه، بیا مخامخ پټه غوندې چغه وایي، او بیا ګس طرف ته پټه غوندې چغه وایي. هلکه وایي 3 چغې مې والي دي. دا 3 چغې دا مطلب نه دی چې ځان سره 3 چغې ووه، او نه 3 چغې په شریعت کې شته. پورا به اعلان کې خلکو ته به وی. نبی علیہ السلام فرمایي چې دې ومونته مزې محفوظ که تیلی محفوظه کا، او شمیر یې وګوره چې دا د څونه شمیر شی دی، ځان سره محفوظ کېده چې کله مالک راغی ورکوې به. او که ستا یقین راغی چې اوس خو مالک ورپسې طلب نه کوي، نو زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی که غریب یې په خپل استعمال کې راوله، او که مالدار یې چاته یې خیرات که صدقه که، او که په خپل استعمال کې دی راوست، او یا مالدار به صدقه دی که او د هغې نه پسې مالک پیدا شو، نو که غنم جوارو مثل به یې ورکوي، او که غنم جوار نو بل شي او د قیمت شي نو قیمت به یې ورکوي. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړو، وی د الله رسوله که چېرته په لاره شي ومونم څه به کوم؟ وی مزې محفوظ که، شمیر یې محفوظ که، د تیلی رنګ هم محفوظ که. فإن جاء ربها که مالک راغی فأدها الیه ولی ورکه، والا فشانک بها، او که مالک رانغستا شو. سړی ته تپوس کوي، وی د الله رسوله که ګډه چیلی مې په لاره ومونته، وی یا به ستا شي یا به یې ضرور شي اوچته که، او یا به د شر مخ شي. که دې اوچته کړه او مالک پیدا شو خو هغه له به ورکې، او که مالک پیدا نه شو ته غریب یې ستا شوه، او که دې نه اوچتی نو شر مخې خوري ضایع کېږي. نو حضور پاک نه مخکې یو مجلس کې تپوس د اوښ شوی و چې اوښ سره څوک وکړو چې ومونته، وی ګوتې به نه وړی. نو دې سړي بیا تپوس وکړو، الله رسوله که چېرته اوښ مې ومونته، نو نبي علیه السلام ورته غصه شو. ولې ورته غصه شو؟ چې تاسو ما پوه کړی
دا بنو چته به اوخ هغه زمانہ کې داسې چې چا به اوخ لګوتې نه وړي ځنګل کې به اکثر خلک خپل خان پریخي او بیا به سموده پس ورپسې لاړل د ځنګل نه به راوستل. نو نبی علیہ السلام او فرمایل وی هغې سره خپل سپلیم شته، خپل نوکې ورسره شته، یعنې خپل خپې ځان د درندګانو نه بچ کولی شي، ګیا له اوبو له ځان رسولی شي، او خپل مشک هم ورسره شته د اوښ چې یو د لبوس کې هفتې پې ګزاره کېږي. نو د شرمخ نه ځان بچ کولی شي، د غل غدو نه ځان بچ کولی شي، د زیا احتمال پکې نشته چې ضایع بشي، او غړانګې اوچته د اونو نه هم ځان لګیا را برابرولی شي، او په اوبو چې اوبه نسکي نو مریم نه، نو دا به نوچتی. چې هغه سړي ته بیا تپوس وکړو نو پیغمبر علیه السلام مبارک غصه شو چې راځه ته موچته وتې بیا بوځې. مطلب خو یې دا دی که مالک پیدا نه شو نو دا به دا کور سنبال کې، داسې به نه کې. نو چې داسې قسمه مسله به د پیغمبر علیه السلام نه چاته معلومه شوه چې هغه به د شریعت خلاف وه، نو حضور پاک له به غصه ورتله. علما لیکي دې زمانه کې که اوښ دې مومنته نو راولې به او اعلان به کې، ځکه هغه زمانه کې رواج ده چې ځنګلو کې به خلکو دا غټ څاروي پرېښودل او چا به غلا کول نه، اوس یې خلک غلا کوي. بلکې ما دې زمانه کې په بعض علاقو کې دا رواج شته. یو ځل دې دیر ته چا بوتلم، دیر هغه بره علاقې ته بین ورته وایي، ډېره اوچته علاقه ده، لرې هم ده، اوچته هم ده، ډېره لاره هم ورته خرابه ده، او زه ډېر زیات په عذاب شوم، تنګ شوم، ځکه هغه ډېره لوړه ده. کور سره رابطه کوله نو ټلیفون کار نه کوو، چې بر یو غر ته وختو دا ګاډی به پکې داسې ته بلکل د افغانستان اخري سرحد دی. نو ما چې کور سره رابطه وکړو ستا ساره داسې خو نمبر نه میلاوېږي کوم ځای کې، ما وی که یو ګام مې واغېشم اسمان ته رسم، دونه اوچته یم. نو هلته راته خلکو ووې وی د مونږ غواګانې وي نو مونږ یې ځنګل ته وشړو. نو وی دا 5 او شپږ میاشتې او کال په ځنګل کې سري. وی داسې هم شوي دي چې مونږ 5 کاله زمونږ نه غوا روکه شوې ده، پته یې نه لګېدلې. وی بیا هم چې مونږ ته 2 بچي ورپسې را روانې. نو هلته هم د خلکو رواج دي ځنګل ته غواګانې دغه وشړي، هغې کې سري د اوبو انتظام همي، نو څه موده پسې بیا راولي. نو یو به پیغمبر علیه السلام په دې خفه کېده چې د شریعت یو حکم به یې کړی او بیا به هم د هغې چا خلاف ورزي کوله، په دې به غصه ورتله. دویم به پسې غصه ورتله په فضول سوالونو. بعضې خلکو به فضول بې ځایه سوالونه کول، په هغې به غصه ورتله. اوس هم بعضې خلک فضول او بې ځایه سوالونه کوي. یو مجلس کې د نبي علیه السلام نه دقسې فضول سوالونه شروع شو، نو غصه شو نبي علیه السلام. نو چې غصه شو د غصې نه وایي وی شابه چې سب تپوس هم خوښې رانه وکړې. نو صحابو دا مطلب و چې دا غصه نه دي اسې راته وایي. یو صحابي ورته وایي من ابي پلار مې څوک دی، هغه ته به خلکو چې کله جګړه به شوه نو خلکو به ورته خپل پلار نه یادو، بل پلار به یې ورته یادو. نبي علیه السلام ورته ابوکه حذافه، ستا پلار حذافه دی. حضرت عمر چې وکتل نبي علیه السلام ته، د پیغمبر علیه السلام دا رګ مبارک سور شوی و، مخ مبارک یې پړسېدلی و، رګونه یې پړسېدلي و. هغه پوه شو چې نبي علیه السلام خو د غصې نه مونږ ته دا خبره کوي، ځکه دا اوس سوال دی چې پلار مې څوک دی، خو چې د مور نکاح د چا سره شوي هغه پلار دی که. حضور پاک فرمایي الولد للفراش وللعاهر الحجر، وی چې د چا مور د چا په نکاح کې د دقه پلار دی، بل چاته به نه نسبت کې چې د ما پلان کې پلار دی، دا په شریعت کې ګناه ده. نو نبی علیه السلام چې حضرت عمر ورته وکتل چې غصه دی، نو فورا حضرت عمر وی رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا ورسولا، اعوذ بالله یا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. په اسلام راضي او د جهت د دین نه، اسلام زمونږ دین دی، او په الله راضي او چې زمونږ رب دی، او په نبی علیه السلام راضي او چې زمونږ پیغمبر دی، او د الله او د رسول د غصې نه امان نیسو. نو د نبی علیه السلام غصه مبارکه سړه شوه. ولې بې ځایه تپوسونه خلکو کول. اوس هم بعضې خلک بې ځایه تپوسونه کوي. په موبایل کې موږ نه تپوس هم کله کوي، په موبایل کې یو میسج راولېږي، هغه پیغمبر راته وښایه، هغه ښځه راته وښایه چې پلار یې پیغمبري او زوی یې پیغمبري او ورور یې پیغمبري او خاوند یې پیغمبر. ما نه چا تپوس وکړو داسې ښځه وښایه چې پلار زوی رور او خاوند یې پیغمبري. مې د دې یو تپوس کوم، مې ته ما ته داسې سړی وښایه، داسې سړی وښایه، داسې ښځه وښایه چې د هغه مامام پیغمبري او د ترور خاوند یې پیغمبري. وی دا خو ما ته پته نه لګي، دا څه خبره ده؟ د دې څه دغه دی؟ د آدم علیه السلام څو زامنو، یو زوی د څونه کال عمر کې وفات شوی، موږ ته څه خبره؟ د نوح علیه السلام څو زامنو، د یو د انګیندې څه نومونه، د زوی د ښځو او بیا د هغې د اولاد څه نومونه، موږ ته څه خبرې؟ موږ ته څه پته لګي؟ مولانا بیجګر صاحب د خدای پاک وبخي، هغه به وی د اسماعیل علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام د ګډه غوښه چا وخوړی؟ دا چا خوړی؟ نو علماء خو لیکلي دي چې غوښه یو ځای کې قرباني وشي، لازمه خبره د هغې علاقې فقیران غریبانه نه خوري. هغه ښکاره د علماء لیکي چې د مکې فقیرانو وخوړی. نو زموږ استاد او مفتي محمد فرید صاحب رحمه الله
هغه د ما مخکې چا تپوس وکړ وی صاحب بجلیګر مولوي صاحب چې دغه ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام د ګډ غوښې چاو خوړی هغه وخندل مسکی شو وی هغه بجلیګر مولوي صاحب خوړلی دي ورته جا تا خوړلی مونږ ته څه خبر یو مونږ هغه وخت کې نو چې تا ته ووایو لکه دا سوال داسې اگر چې بجلیګر مولوي صاحب خو د خوشطبعه نه دا خبره کړه او خوشطبعه انسان لیکن که داسې تپوسونه کوي چې شریعت سره د هغې څه تعلق نه دا په شریعت کې ګناه ده دې ته اغلوطات وایي حدیث کې راځي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الاغلوطات بے فائدې تپوس یا دې له تپوس کول چې یو سړی چپ شي او چپ مې که کنه پړ مې که اوس غټ مراد یې د به در اوس په دې سات کې پړ کړم زه به ته اوس تپوس وکړم چې د ابراهیم علیه السلام د مور څه نوم و والله که چاته هم پته لګي کتاب نه دي لیکلي نو موږ ته څه پته لګي دا تپوس ته وکړي چې د ابراهیم علیه السلام د نیا د پلار څه نوم و د مور د طرف نه او د پلار د طرف نه قسم دې کوه ته پته ولګي ځکه کتاب دا خبرې نه دي لیکلي او کتاب ولې نه لیکلي څه فایده پکې نشته د نوح علیه السلام کشته ده هلکه د دې کشته څومره تختې وې موږ ته څه پته لګي خو غټه کشته وه نو څونه انچه اوچته وه او څونه فوټه پلنه وه څونه اوږده وه څه تخمینې بعضې کتابونو کې شته حقیقت حال نه یو رب العالمین خبر د موسی علیه السلام امسا ده څومره اوږده وه څومره ډبله وه او کونټۍ امریک چې راته وه څومره وه موږ ته څه خبر یو تېروړه د به کچ کم البته ته وویل موږ ته د بشیر جان پته نه لګي چې څومره اوږد دی او څومره پلن دی او څومره ډبل دی هر وخت را سره دلته ناست دي نو موږ ته به د هغې څه پته ولګي بله ورځ وایي چې د موسی علیه السلام د پټکي نه خراته وخواه چې پټکې څونه پلن او څونه اوږد و موږ ته څه خبر یو موږ خو نه دی کچ کړی بله ورځ به وایي چې موسی علیه السلام بله ورځ به وایي چې هغه د کم صندوق جهاد کې تابوت هغه صندوق څونه اوږد او څونه پلن او څونه دن و زما وروڼو دا خبره مې دې پورې وکړه چې فضول سوالونه په موبایل د یو بل نه کول او یا د یو بل نه فضول سوالات کول د دې نه په شریعت کې منع شوې ده دا تپوسونه کوئ هم او که د نه وشو نو جواب هم بله مه ورکوه دا خپل وخت ضایع کول او د بل وخت ضایع کول هلکه د پلانکي پیغمبر د نیا څه نوم دی موږ ته د خپلې نیا د نوم پته نه لګي د هغه به راته څه پته نه لګي دې باندې به حضور پاک غوسه کېده دوه شو او دریم چې په عبادت کې بچا د حد نه تجاوز وکړو په هغې به م غوسه کېده یو درې صحابه لاړل او د حضور پاک د بیبیانو نه یې تپوس وکړو چې نبي علیه السلام د شپې څنګه عبادت کوي بیبیانو وی د شپې خوب هم کوي او منځ هم کوي وی بیبیانو له وردي که نه او کله بیبیانو له هم وردي کله نه هم وردي وی روجې څنګه نیسي وی کله روجه نیسي کله کوجه نیسي کوجی هغه درې واړه یو بل ته وایي یاره وی که پیغمبر علیه السلام د شپې خوب کوي او کله کوجی او بیبیانو لم وردی نو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر هغه ته خدای مخکې وروسته څه معاف کړي نو خیر دی که دا کم عبادت کوي او مونږ ته خو معاف نشته نو مونږ به داسې کوو چې مضبوط عبادت به کوو نو یو وایي زه به ټوله شپه مونځونه کوم خوب به نه کوم بل وایي زه به بیبیانو له نه ورځم ښځو نه به ځان ساتم بل وایي زه به ټول عمر روجې نیسم کوجه کوم به نه د طالبانو ته وایم د حضور پاک عبادت ورته کم ښکاره شو او په خپله یې په ځان تقسیم وکړو هلکه تقسیم ولې کوې بیا هر یو له پکار دی چې داسې ووایي چې ښځو له به هم نه ورځو عمر له به روجې هم نیسو او د شپې به ټوله شپه خوب نه کوو مونځونه به هم کوو نه په ځان یې تقسیم وکړو چې نبي علیه السلام مبارک کور ته راغی بیبیانو خبرې اورېدلې وې ورته ال وې علیه السلام جومات ته لاړ او په منبر باندې کېناسته وی بعض خلک دا خبرې کوي وی زما د قسم د الله په ذاتي چې تاسو ټولو کې د خدای نه زیات یریدونکي ځئ تاسو اورېدلي دي ما لیدلي دي لیس الخبرو کالمعاینه رښتیا ووایه که درته بار بار وایم چې زلزلې به راځي زلزلې به راځي په دا یو غوږ به یې واورئ په دا بل به یې وباسئ خو چې جړق راشي نو د څلورم چت نه به م راټوپ وی بیا زمونږ یو طالب پکې د دویم چت نه راټوپ کړی مې لکه داسې به یا بل کېدی و یا نه نیکبخته د دویم چت نه دې راټوپ کړی نو چې راټوپ یې کړی نو دوی خپې ماتې روملیم خوږده به تلم اسلام آباد ته یو سړي وي د هغه پنځم شپږم چت نه یو سړي راټوپ کړی راټوپ یې کړی لاړ سره یې خوړ هغې باندې به یا مړ کېدی و یا به نه مړ کېدی نو ځان دې په زور مړ یو ډاکټر و زموږ باباجي به ته علاج کوو نوم یې نالم لطیفه غوندې ده خو حقیقت دی نو د هغه ویښته نو نه د ګیري و نه د برېت و نه د سر مکمل کوسه و انسان دی داسې خدای ډېر پیدا کوي نو هغه به هغه ویږه چې په سر باندې به د ویښتو هغه ټوپۍ ښوده هغې سره به یې د سر دا ویښته دونه باباجي سره زموږ مینه و ښه قابل ډاکټر و د زړه چې کور ته به وله راته ما ورته یو ځل ډاکټر صاحب مې تا دا ویږه چولې دی مې دا ویښته دی چولې دي نو هغه بیا وایي دا ټوپۍ ده او دې کې ویښته دي مې چولې دي نو بیا ما ته وی یو ځل مسلخانه کې لمبل نو وی ما چې لمبل نو دی کې تلی والې کېده مریض راغلی و وی ښځه ما ته وی چې مریض راغلی دی شا به زر روځه وی ما چې وځېږه ښځه چې ځان خو وچ کړم جامې خو واچوم وی بیا مریض تلی واله ښځه مې چې شا به زر جامې واچوه مریض مري لا ټیک دی ورته وی ما چې ښځې جامې مې چولي خو هغه شی برابروم د سر هغه او ویږه هغه ټوپۍ برابروم مې ویښته وواله
صبر ویلا ته بیا وی چې مریض مری بیخ دستا دا غوي ختوزي دا سروزه کنه وی ما وته وی کړه وته ما چې مریض بیا مریا بنمري او کله دا سی ولیدم کنه نو ډاټا به مړی یو خدای دا سوکرا نازل شو نه سر ته وګورو بریتو ته وګورو بل ته وګورو اسی بیا امریکا نه وکړي دا سی ولیدم بیٹو په کنه خدای دا خو درای له لسان جوړه ماته رو رسید نو هغه زنجیره بیا څو خپل کېدل یا د خلکو دی دغه نه ټوپونه وال د کوټو دا دې سره پاره مې دا خبره درته دا خدای زور خو مولي دی الله څومره دا خدای زور څومره لاندې دنیا 200 کیلومتره ده که 300 کیلومتره که 200 دي پزماکه کې لاندې غرض ورک او ټول دنیا وجړه کوله قسم دې کته یو دیواله مړقه کته یو موټر مړقه دی کاوله ورکه او الله څومره ابادي وجړه کوله خلق وی زلزلې راځي دا برازي ان زلزله الساعه شيء عظيم او بیا د ټولو نه پس به د قیامت یو مضبوطه جټکه راځي د قیامت هغه جټکې سره بنور سپومې ستوري او زمکه دلی وړي شو ټوټه به دا الله ډېر لوی زور دی نو خبره او دې پورې مې وی چې شی پسترګو اومینه جدا ده او چې ووري جدا ده زه د تم زلزلې راځي هیڅ پروا نشته او چې دې اولی دا جړه پیدا درکو یو د یو نه مخکې منډي وي او بل د بل نه مخکې منډي وي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی تاسو کې د ټولو نه زیات د خدای نه یریدون کې دي او عبادت هغه څوک زیات دی چې دغه په لور کې د خدای یاره زیات دی او یې سره ده زه خوبم کوم او زه عبادت کوم د شپې خذلم ورزم کله نم ورزم روجم نسم او کله مې کوجمي ولی د وجود د باندې حق دی د سترګو د باندې حق دی دله به د خوب مقور کې د دماغ در باندې حق دی دله به د خوب مقور کې د خځې در باندې حق دی د هغې غ تقاضا به پوره کې د خدای د باندې حق دی روجې به نیسې د وجود د باندې حق دی نو کله به کوجم کې چې وجود ته د تاوانونه رسېږي نو په هغې نبي علیه السلام غصه شو هغه صحابو ته چې تاسو د حد نه په عبادت کې تجاوز ولې کوئ ټوله شپه چې یو سړي لمونځونه کوي خوب نه کوي علیه السلام به ورته غصه کېده یو صحابي راغی نبی علیه السلام ته وی دا الله رسول زما طاقت شته زه به ټول عمر روجې نیسم وی نه ان لنفسک علیک حقا داسې به نه کې وی ښه الله رسوله ښکلې روجې څنګه دي وی بهترینې روجې هغه دي چې داود علیه السلام بنیولې کان یصوم یوما ویفطر یوما یو ورځ به یې روجه وه یو ورځ به یې کوجه وه او وی دا ټوله شپه به عبادت کوم وی داسې به نه کې وی د شپې خوب هم کوه او عبادت هم کوه نو په دریو څیزونو به نبي علیه السلام له غصه ورتله یو چې ګناه به ولیدله دیم په فضول سوالونو او بل چې چا به په عبادتونو کې د حد نه تجاوز کو په دې به غصه ورتله او دا غصه محموده ده دا یا کافر ته او مشرک ته او منافق ته به غصه کوله قرآن شریف کې الله فرمایي یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم کافرانو او منافقانو سره جهاد وکړه او سختی ورسره وکړه غصه شاوته جهاد هله کېږي چې د انسان پړه کې دشمن ته غصه راشي چې کافر ته پړه کې غصه رانشي نو جهاد څوک نشي کولی لومبی به غصه راځي د هغې نه پس به جهاد کې دا قسمه غصه دا جایزه ده خو د دې هم ګورې خپل حدودات دي او د دې نه علاوه نور قسمه غصې هغه ګناه ده ولې نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه یو ځل تپوس وشو د حضور پاک نه د غصې د پهلوان متعلق پلان کې پهلوان نو په هغه موقع فرمایل وی بد پهلوان هغه لیس البطل بالسرعه چې خلک پردی وي دا پهلوان نه دی پهلوان څوک دی الذي يملك نفسه عند الغضب چې د غصې په وخت ځان قابو کی او حدیث پاک کې راځي چې چا له غصه ورلو د ځان قابو کو نو د قیامت پر ورځ بدله الله خپل رضا ورکي او بل حدیث کې راځي چې یو انسان له غصه ورشي دا ګوره دا خرابه غصه دا ښه غصه نه دا خرابه غصه خو غصه چې سړي کې نه خو سړی به بې غیرته وي بیا لکه یو سړی برکې راځي او په ښځه به یې لاس کږدي او دی به غصه نه کوي دا ښه غصه ده یا یو سړی به راځي مال به دې تختی دی به غصه نه کوي یا یو سړی به راځي او دته به د ښځې او د لور پیغورونه کوي دی به غصه نه کوي دې وخت کې غصه پکار ده چې ستا د مال حفاظت وشي دې وخت کې غصه پکار ده چې ستا د ښځې حفاظت وشي دې وخت کې غصه پکار ده چې ستا د وجود حفاظت وشي یا یو سړی پیغمبر ته خدای ته قرآن ته بدې ردې او کنځل کوي ته به غصه نه کوي دې وخت کې غصه پکار ده چې د دین حفاظت دې پې وشي خو طریقې کار بدل دی طریقې سره به غصه کوي بهر کیف هغه غصه چې کومه ناجایزه ده هغه غصه نبی علیہ السلام یادوي چې چا غلطي وکړه مثلا او تا نه معافي غواړي او ته هغه ته هغه غصه ختمه نه کړې نو حدیث کې راځي د قیامت په ورځ به تا د حوض کوثر د اوبو نه الله محروم کړي هغې نه به محروم شي یو سړي غلطي وکړه تعالی راغی او تا ته ما معاف کا زه معافي غواړم وایي ښه ما وبخلې معاف دې نه کو نبی علیہ السلام فرمایي قیامت پر ورځ حوض کوثر اوبو نه به محروم کړم
د نبی علیہ السلام مبارک. څومره خطرناکه خبره ده. او یو سړی د غصې طاقت لري چې دی جاری کم، لکه یو غلام نوکر غلطي وکړه او د دا طاقت چې سپېړه ته وباسم او د بیا هم غصه وخوړه. نبی علیہ السلام فرمایي قیامت پر ورځ به خدای اجازت ورکړي، اختیار به ورکړي چې څومره حورې دې پکار دي ځان سره واله بوزه. غصه خوړل دا زمونږ مشرانو کړي دي، دا صحابو کړي دي، دا زمونږ پیغمبرانو کړي دي. او دې ته یو دوه درې مثال اخلي. حضرت یوسف علیہ السلام پیترونو ورته داسې وخت کې بندله پرونو غصه راځي که نه راځي؟ څومره غصه. لیکن الله راوځ د کوینه لاړ مصر ته، رونو انتهایی زیاتې ورسره وه، ځکه دې ماشوم دی راکوټی دی او د پلار مینه ورسره زیاته ده. اوس هم د بعضې رونو خصوصا چې بهرني رونه وي، نو دا کم پلار مو چې یو بچي سره مینه زیاته وي، نو دا نور رونه پې غصه کې ډېر زمونږ د مهرني رور سره یې ولې مینه زیاته ده؟ دا مینه د زړه د اختیار نه، د زړه نه باري د اختیار نه په دې خدای نیول نه کوي. د حضور پاک نه حبیبیانې وي او په ټولو کې عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها سره مینه زیاته وه. بیا به هم وي چې هغه خپل عدل او انصاف به کو، تقسیم به کو، وی اللهم یا الله وی دا خو هغه دی چې تا په ما کم شی لازم کړی دی الله، او زما کم وسره سي نو هغې کې خو زه خپل انصاف کوم. خو خدایا لا تلوم لی فی ما تملک ولا املک، خدای چې کم زما د زړه زیاته مینه ده یو بیبي سره، هغه ستا اختیار کې ده، مې اختیار کې نه ده، نو که هغه یو سره زیاتې بل سره کمې خدای په هغې مې مه نیسې. نو بعضې وخت کې داسې وشي چې د یو انسان مینه د یو زوی سره زیاتې د بل کمی، دا خو د زړه شی دی، په دې کې نه خدای نیول کوي او نه بنده له څه خبره پکار ده. نو د حضرت یعقوب علیه السلام د حضرت یوسف علیه السلام سره مینه زیاته وه، نورونه پې خفه وو چې دا ولې. نو یوسف علیه السلام یې په بانه بوته او په کوی کې وغورځو او پلار د راځل یو شرمخې راوسته، وی مونږ خو لوبې کولې، انا نلعبو، مونږ لوبې کولې او زمونږ دا رور چې دی اکله الذئب، هغه شرمخ وتښته او کمیس یې وله د ګډه چیلې سارانۍ ښکار کړې وه، د هغې په وینه کې هغه کمیس وله رنګ کړی او هغه کمیس یې وله راوړو. او بعضې مفسرینو لیکي چې یو شرمخ یې هم راوسته، وی دې شرمخ ستا زوی خوړلی. یعقوب علیه السلام پیغمبر هوښیاره مې ګوره ډېر زیات، الله د امت نه هغه نه زیاته پوهې او عقل هم ورکړي چې ویې کتل هغوی نه غلطي شوې وه، دغه ګوره عقل نه باید، دروغجن سړي نه عقل تښتېدلي. هغوی چې د کمیس ایستی و روغ کمیس و، چې کمیس دی وکتل دی لستوڼی شلېدلی و او نه یې ګریوان شلېدلی و نه یې لمن شلېدلی وه. نو یعقوب علیه السلام ډېر هوښیار شرمخ و، زما د دوی نه یې ګوره روغ کمیس ایستی دی، چې زما زوی یې خوړه نو دا کمیس نه شلېده. او بیا شرمخ ته وویې چې تا نه تپوس کوم زما بچی دې ولې خوړلی دی؟ دا د ده معجزه وه. شرمخ خبرې شروع کړې، ورته یې ویې ای یعقوب په دروغه دوی لګیا دي، په موږ د پیغمبر غوښې خوړل خدای حرام کړي، موږ د پیغمبر غوښې نه خورو. الله هغه شرمه تړه کې القا واچوله چې ته د دوی نه خو پیغمبر جوړېږي. د مصر په بازار کې خرڅ کړه او قصه دې جوړېږي چې جیل ته لاړ او د جیل نه پس بیا راووت، زلیخه پې عاشقه شو او بیا بادشاه جیل ته ولېږه او د جیل نه راووته او الله د مصر بادشاه که هغه اوږده قصه درته نه کړو. مصر بادشاه شو نو قات راغلی و، خلک بتلل او یوسف علیه السلام به غلا محفوظ ساتله، خلکو له به یې ورکوله. نو یعقوب علیه السلام دا نور بچي د یوسف علیه السلام رونه لاړل غلې پسې، هغه خو تاج اچولی دی، هغه په تخت شاهي باندې ناست دی، د هغه خو خشته لباس دی. نو دوی ونه پېژن چې دا زمونږ غرور یوسف دی، دوی خو کوي کې م غورځولی دی، مړ به وي، د خوراک اوبو څښاک انتظام یې نه کېږي او په شال کوي کې د لازمن به دې مړ شوي، هډوکې به هم خاورې شوي، منځ کې خو په تخت ناست خو هغه دا رونه وپېژندل. ګڼ کسان چې وي نو چې یو هم بنده وپېژني د نورو پېژنګلو ته کېږي او دوی خو په خپلو زړو شکلونو جامو کې او هغه خو نوی لباس کې یو هم تاج هم په سر و ویې نه پېژند، یا هغه سره پیغمبري ده، الله ورته معرفت وکړي دا رونه یې وپېژندل، رونه پې پیغمبران نو دا چلی وکړه چې هغه غلې ملې یې ونه ورکړې. نو ورته بل خو څوک کور کې پاتې نشته، غره در کوم د نور هم که څوک رونه مړ هم پاتې دی وی او یو زور دی زمونږ مېرنې بنیامین یې نوم دی، هغه کور پاتې دی، وی ها د هغه غلم وله ورکړې. او نوکرانو ته وی دا دوی چې کم جمع پونچي پیسې میسې راوړي دي دا وله دې بوجو کې بندې کړې، دی به ځي دا پیسې میسې به وګوري، نو لکې به ما سره مینه پیدا شي چې د مصر باچا خو ډېر ښه سړی دی، دا دې غلیم راکړه پیسې مو واپس کړئ، نو بیا به زر راځي. اوس که دا پیسې ورته واپس نه کړې نو بیا به زر نه راځي، او چې پیسې واپس کړې نو پیسې خو ورسره دي که نه، نو مال خو په پیسو میلاویږي، زر به راشي کور ته. چې ورته یې وې ورې تاسو ما تاسې نه دروغ نه ویلي چې بل رور هم شته؟ وی نه نه قسم دی چې زمونږ یو بل رور شته. وی ښه بل دلته چې راځئ هغه رور به راولئ، چې زه وګورم چې رښتیا وایه که دروغ وایه، او که هغه رور هم رانه بیا به ګورو سره، یو دانه به هم نه درکړو. چې دې څنګه واپس لاړل نو هغه لا بابا وی ډېر ښه بادشاه و، یعقوب علیه السلام ته وایي دا دونه غلې راله راکړه، او بابا د بنیامین صاحب راله راکړه،
ها بچي ډېره ښه ده. ګوره یعقوب علیه السلام څومره صابره دی، څومره صبر یې وکړه، بچو ته یې غوسه ونه کړه. که بل پلار وي نو کم از کم روانه خو به یې کړې وه چې شرمه خبرې وکړې. کمیس روغ دی نو غوسه به ورتله که به نه ورتله، لیکن د خدای پیغمبر دی بس غوسه نه کوي. هغه ته پته ده چې د الله را طرف نه پای او ما یو ازمایش دی، بس اوس یو ازمایش راغلی دی څه وکړو. اصله دا وروڼه نور نقصان وسلو کي دا بچي مې که زه نور دوی راټینګوم نو ما ته ضرر ونه رسېږي. زما بلې ښځې ته چې کومه دویمه ښځه د دې میره مور ده هغې ته ضرر ونه رسېږي، او زما بل بچی دی بنیامین هغه ته نقصان ونه رسېږي. هر څه یې په زړه تېر کړ، صبر یې وکړه، غوسه یې ونه کړه. انجام او نتیجې ته اوس ګوره چې دی لاړل. بابا ډېر ښه سړی دی. ښه بچې چې کله د بنیامین یې سیم را کړه بابا، ښه چې کله یې بوجۍ وسپړ دی بابا دومره ښه بادشاه چې هغه پیسې یې هم راته واپس کړي دي چې غله خلاصه شوه. وی موږ زه نوره غلطې راوړو. ښه بچې ځای لاړ شئ، ګوره پیسې هم دادي شته، پیسو ضرورت هم نشته، هغې هم واپس را کړي دي. بابا موږ ته یې ویلو چې بل زوی به را کړولی بنیامین. نه 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 داسې نه کېږي، مخکې مې د یوسف درکړ نو هغه خو مو کویت هغه مو مړ کراله، نو اوس دې درکړم، دا چېرته کېږي؟ په ده خو زه د ده یادم تازه کوم او د یوسف مینه هم پرې ماتوم. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، په تاسو مخکې یوسف سره څه کړي دي، اوس دې دله درکړو. وی نه بابا قسمونه خوري په امرم پارم دا نشته، نشم درکولی، دې نه درکوم. خیر وی قافلې نه تپوس وکړه. بابا دروغ خو نه وایو دلته، ټولې قافلې په مخکې موږ ته دا خبره. خیر پلار یې مجبور کړو چې مجبور یې که قسمونه قرآنونه یې ورته وخوړل. هغه زمانه کې چې کوم قسم یې موږ ورته قسم قرآن وایو، هغه زمانه کې قرآن یعنې خط مضبوط قسمونه یې خوړل. دی یې ورسره کړه. ای بچې ګورئ خیال ساتئ او دا بچې ماشوم راله برباد نه کړې. او زه په الله مې بروسه ده لاړ شي. نو چې دې سینګ بوت بنیامین نو یوسف علیه السلام بیا دوی له غله ورکړه. چل کوي اوس چل. د شپې چې دي سملاستېدل وی دوه کسان په یو کوټه کې سملوي، دوه نو دوه ورونه لاړل. بنیامین یوازې پاتې شو. نو دوی جاړل. وی ولې جاړې؟ وی ګوره چې خپل سکرونه نو دوه یو ځای شو او زما هم یو سکر ورو یوسف که هغه جام دی ما سره به مو کوټه کې یو ځای ملاس وي. یوسف صاحب علیه السلام ورته وی نه فکر مه کوه، د خدای ډېر نیک انسان یعقوب علیه السلام پیغمبر زوی ما سره به سملې. کوټه کې ځان له ورسره سملاس. ټول الې ورته وویل ورورې غږ به نه کوې، زه ستا غرور یوسف یم، خو غږ دوی ته مه کوه او ده ته تا څه په چل ول پاتې کومه ته به غږ نه کوې. وی ښه. سهار وختي چې غله ورکړه نو چې کوم د جام د سپینو زرو څوک یادوي څوک د سرو زرو هغه جام یې وي د بنیامین په دې بوجۍ کې ورته پټ کړې. ای ورته پټ کړ چې بوجۍ څنګه وتړلې نو هغه سړي چغه کړې ای قافلې والا ودرېږئ غله یې تاسو غلا کړې ده. دوی یوازې نور هم ډېر خلک انکم لسارقون. هغې وی نه مونږ خو غله نه یو. وی د بادشاه جام روک شوی دی. وی نه 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 مونږ نه دې پټ کړی. وی ښه قانون بسې که د چا په بوجۍ کې پیدا شو. وی قانون زمونږ د خپل د پلار قانون دا دی چې څوک چا غلا کړي هغه غلغه سره بیا غلام مرئیږي. نو که د چا بوجۍ کې جام راووت اب ستا غلام وی ټیک ته خبره ویم. نو لا ولې د بنیامین بوجۍ نه سپړده چې دې شک به پیدا شي. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه نور بوجۍ وسپړدی نه راخېږي نه راخېږي چې د بنیامین هغه اوس پر د جام پکې راووت. څنګه وی ته نه وې یاره وی که ده غلا کړې ده که نه. وی د دې ورورو یوسف وی هغه هم یو وخت کې غلا کړې وه. ماشومان په دې ماشوموالي کې کله کله چې د یو بل نه غلا نه هسې پټ پټول دا پټول کوي. هم بعضې علما وایي چې دروغ الزام دی. یوسف هم زړه کې پټاو ساته لکه الویمه خو اوس خبره ښکاره کېږي. وی دې نه درکړو. قافله یې واپس کړه. مشرور یهودا هغه وی تاسو ته پته ده چې یعقوب علیه السلام پلار زموږ نه کلکه وعده اخیستې ده. هلته کې یوسف غورځولی و کوی ته او د دې مشر ورور یې بیا مو سره پوره سلا نه وه د نورو نه مجبوره. دلته بنیامین پاتې شو. زه خو نه ځم، زه یې زما پلار ده تاسو زه نه ځم. او ټول البته وایي چې دوی دې غلا کړې جام یې پټ کړې. قافله واپس راغله ورته ویل دوی دې غلا کړې ده. وابیضت عیناه من الحزن وهو کظیم. سترګو رڼا د غریب تلې ده، سترګې تکې سپینې پاتې دي، نظر پکې نشته. دې له خو خیر یقین راغی ځکه قافلې والا ورته الو وی چې واقعي بنیامین تا دوی جام پټ کړی و بس هم بادشاه ته په غلامۍ کې پرېښو. څه موده پس حضرت یعقوب علیه السلام بچو ته وی وی بچو لاړ شئ له غوندې د یوسف معلومات هم راله وکړئ او د بنیامین هم وکړئ دغه یهودا هم وکړئ. وګورئ لکه چې ته خدای را پیدا کړي. زه خوړون شوم په سترګو په جاړه ورپسې. الله یې د داسې ازمایښت نه مسلمانو سره چې دی لاړل ورپسې یوسف علیه السلام دغه ورته وی کور والا ورته وی جړل به وی تالله تفتح تذکر یوسف وی همیشه یوسف یاد بل بشي وی دا سکه ویني اشکو حزنی بسی و حزنی الی الله. تاسو ته خدای سره خپل رب ته فریاد
او ان شاء الله چې ما خپل بچی دی هغه کې خدای راغی دا به الله کوي چې دی لاله یوسف علیه السلام ته ودرېدل اے یوسف اے بادشاہ پیژنې خو نه پلان مو پستر ګړون شو هم یوسف پس هم د پس مهرباني کپه بنګي احسان وکړه خدای خاطر وکړه بچی راک نو مې پلار د ټینګ نه دی بس یوسف علیه السلام تاج لري کړ تاسو ته پته ده چې د دې بنیامین نه مخکې تاسو یوسف سره څه کړي دي هغې ورته وکتل او دومره ښکلی خو بل څوک نو دا خو ما معلومېږي انک لانت یوسف وی ته یوسف یې څه وی او زه یوسف ما باندې الله احسان کړی او زه یې داسې وکړې کمیس یې وله ورکړم وی دا یو څه د ما د پلار په مخ یې ور واچوې خدای به یې جوړ کړي معجزه شوه د پیغمبر قافله چې را روانه شوه نو یعقوب علیه السلام بیا وی انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون که ما ته د لیوني نسبت نه کوې که نه نو د یوسف خوشبویي را باندې لګي اوهو تالله تذکر تبطأ یوسف بیا یوسف یادې د ته څه کې پرېږده یوسف کوم ځای دی نه وایي ما د یوسف خوشبویي لګي قافله چې رالو کمیس یې راواغېسته او د یعقوب علیه السلام په مخ یې ور واچو فرتد بصیره نظر یې ولګېد وایي ما درته نه وې چې په ما د یوسف خوشبو لګي او وروڼو ته یې ویې تاسو هم راځئ او د ما مور و پلار هم راولئ لاړل ټول مصر ته الله عجیبه منظر دی یوسف علیه السلام د پلار استقبال کوي بهر تخت شاهي لګولی دی ټول وزیران او مشیران ګیر چاپېره ولاړ دي د سلطنت مصر راوتی دی چې نن به د زوی او د پلار د دو پیغمبرانو په شلګونو کاله پس ملاقات به کېږي او تاسو یقین وکړئ یو تفسیر کې مې وکتل چې الله ته د اسمان فرشتو درخواست وکړو چې الله اجازت راکړه چې دا تماشا خو لګو چې دا به څنګه ملاقات کېږي دونه موده پس یعقوب علیه السلام سره درونه ورغله او چې څنګه ورغې نو سجده یې ورته وکړه قرآن شریف کې مخکې راځي دی خوب لیدلی اصل د برونو هغه نفرت د هغه خوب د وجې نه زیات شوی انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین چې یولس ستوري نور او سپومې ما ته سجده کوي دا هغه زمانه وه چې د الله نه ما سوا د تعظیم سجده غیر الله ته جایز وه عبادت هر وخت کې من تعظیم جایز ده سجده یې ولګوله او ورته څه وایي وی بابا هذا تأویل رؤیایا وی دا زما د خوب هغه تعبیر رونه خو پوه شو فورا یوسف علیه السلام ته وایي معافي غواړو مونږ غلطي در سره کړې مونږ پوی کې غورځولې مونږ معافي غواړو فورا که بل ورور وی څه به یې وی جیل کې واچوي اوس دغه یو بادشاه دی مور پلار به یې راغوښتي خپل سکر ور به یې ځان سره کړی بابا دا چې ته معاف کوم دی خو په خپل وس زه وجلی یم او داسې مرګ چې کوی کې وغورځولم دا د سخت مرګ نه معاف کوم بالکل یې نه معاف کوم تالله لقد آثرك الله علينا فإن كنا لخاطئين زمون قسم په خدای یوسف چې تعالی الله په موږ بهتري درکړې ده غلطي زمونږ ده مونږ زیاتې کړې دي دومره هم ورته نه وایي چې دا م ولې کول دومره هم ورته نه وایي چې رونو رحم ورکې نه راته ای رونو زه م وجلم پلار باندې م رحم نه راته زما په مور م رحم نه راته ای رونو هسې به م وجلې وما دومره ظلم هم ما سره کو زما د وجې پلار او مور هېڅ غږ یې ونه کو یغفر الله لکم وهو ارحم الراحمین ورته ویې ځای خدای مو بخه هېڅ پروا نشته نه یوسف علیه السلام غوسه وکړه او نه یعقوب علیه السلام غوسه وکړه رب العالمین دواړو له کوم مقام ورکړ دواړه خدای یو ځای کړه مصر ته یې راوستل مصر ته خاریې ته او د مصر بادشاهي وله خدای ورکړه او د هغې رونو نه خدای پاک د یوسف علیه السلام د یعقوب علیه السلام د 12 بچو نه خدای د بني اسرائیلو په شکل کې یو مضبوط قوم پیدا کړ چې د دنیا پیغمبران هغې کې خدای پیدا کړي دي په بني اسرائیلو کې یو نه د دنیا پیغمبران پکې الله پیدا کړ تر د واده هغه د یعقوب علیه السلام نه واخله تر دغه پورې عیسی علیه السلام پورې ټول پیغمبران دي خدای پیدا کړل یعقوب علیه السلام نه پس یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام د پس بیا څوک دی دا څه ورته ویل کېږي دا ټول الله تعالی په دوی کې پیدا کړي لاندې چې څومره پیغمبران یو قوم ته یو پیغمبر یعقوب علیه السلام د پلار نوم اسحاق او د اسحاق علیه السلام د پلار نوم ابراهیم علیه السلام دا ټول د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې راتلل مونږ به د الله نه امید ساتو چې یا الله ته به زمونږ مغفرت کوې دا به د الله نه امید ساتو خوړه کې به یاره هم ساتو ګوره هېڅ پته نه لګي هېڅ پته نه لګي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی ډېر کله ته د یو انسان او د جنت په منځ کې به یو لیش بدل وي یو لیش او داسې کار به تي وشي چې د جنت په ځای به جهنم ته وغورځېږي یو لیش مزل او ډېر کله ته به د یو انسان او د دوزخ په منځ کې یو لیش مزلي یو لیش مزل او داسې کار به تي وشي چې د دوزخ په ځای به جنت ته لاړ شي مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه واقع لیکلې ده په دمشق کې
جامع مسجد دی شام کې، هلته خو مسلمانان هم اوسېږي او یهودیان هم اوسېږي، اوس هم دا دی. نو جامع مسجد کې یو مناره لګېدلې وه، دا لوډ سپیکرې خو هغه زمانه کې وې نه، نو مؤذن به د هغه منارې په سر کې بانګ وي. او زمونږ دا فقها لیکي چې که یو سړی په یو کوټه کې بانګ وي که نه، د منارې سر دی یو کوټه ده، نو که دی د حي علی الصلاة او حي علی الفلاح دپاره د هغه کړکۍ نه بار هم سر وباسي، نو بهتره خبره جایز هم دي بلکې بهتره خبره چې خلکو ته آواز ورسېږي. دا بوډا بابا د شپېتو او یو کالو مثلا ده به په هغه مناره کې بانګ وي ختمه، بس مؤذن دی بانګي دی، نو چې حي علی الفلاح دپاره به حي علی الصلاة دپاره به دې طرف ته مخ د منارې د کړکۍ نه وویسته، او د حي علی الفلاح دپاره به هغه بله کړکۍ کې سر وویسته چې خلکو ته آواز ورسېږي، خلک باندې راشي. وی حسب معمول یو ځل بانګ وي، چې بانګ یې وی او د حي علی الفلاح دپاره د جومات د هغه منارې نه ګس طرف ته سر وویسته، نو د هغه جومات په څنګ کې په دې منارې د ویښ کې د یو یهودي کاکا کور، یهودي اوسېده، د هغه په دې کور کې یو جینۍ وه، په هغه جینۍ یې نظر ولګېد دې حي علی الفلاح سره، چې بانګ یې ختم کړ. انسان د شیطان په دا زړه کې نبی علیہ السلام فرمایي ان الشیطان یجري من الانسان مجرى الدم، چې شیطان د انسان په دې رګونو کې داسې ګرځي لکه وینه چې ګرځي وینه. نو شیطان دوکه کې خطا کې سپینګری سړی دی چې بانګ اخلاص کا کړکۍ کې سر داسې لاندې کړ، جینۍ ته ګوري، پیغله جینۍ دی ورته ګوري، چې ورته ګوري نو هغه جینۍ په نظر شوی دی، هغې ورته وکتل، وی بابا څه کوې؟ پردو کورونو ته ګوري، اخره کې خدای لیوانې کړې، پردو کورونو ته ګوري. دی ورته هماغسې نیغ نیغ ګوري، هغې والا بیا آواز ورکړه بابا خدای ته وګوره څه کوې پردو کورونو کې ګوري، ذات نیک وخت خپل بانګونه د خپل جومات کې مونځونه کوه، ته اوس پردو کورونو ته څه لګولې؟ بوډا بابا ورته وایي بانګي مؤذن، ویره جینۍ ډېره زیاته مې خوښه شوې، چې مې ولیدې نو مینه مې در سره پیدا شوه، ډېره زیاته مې خوښه شوې. او ورته وایي خدای ته وګوره، ځان ته م وګوره او ما ته م وګوره، ته خو دا یو کال بابا یې د نوسو نه پس وي هغې ته مونږ کړوسۍ وایو، تاسو ورته څه وایئ؟ کړوسۍ ورته وایي. زه خو ستا د نوسۍ او د کړوسۍ په ځای یم، ته خو ما د نیکه نام زیات دی، خدای ته وګوره ما هم مه شرموه، اوس به کور ته پلار مې را ننوځي، رور به مې را ننوځي، مسله به پېښه شي، زه خدای لپاره خپل بانګونه دې وایم. دی ورته وایي چې نه که نه داسې نه کوو، ګناه به نه کوو، ناروا به نه کوو، زه تاله د نکاح پیغام در کوم، ما سره نکاح وکړه، ته مې ډېره خوښه شوې او ما سره نکاح وکړه. مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دا واقعه ډېره د عبرت کې ده د دې حدیث په رڼا کې. اجنې ورته وایي چې ته ځان ته م وګوره، نکاح خو چې څوک کوي نو عمر برابري یا که فرق یو 4-5 کاله فرق نو څه خو ته ما د نیکه نام زیاتې او زه خو ستا د نوسۍ نام زیاتې، خدای لپاره داسې کوې. خیر دی لګیا دی ورته او دا د عشق او د محبت دا بوت چې په سړي سور شي بیا د حیا متقي دومره هم بې وقوف نه پوهېږي چې دا زه خبرې کوم د هغه 4-5 چت د منارې نه خو دا کلې ټوله وړي، په دې سوچ اوس خوار نه دی، مجنون به لیلا پسې په کوڅو کې ګرځېده، نه به ځان نه خبر اوس خوب هم پې چکونه لګول، نه هغې نه خبر نه د انور نه خبر. مونږ وایو مونږ په خدای عاشقان یو او مونږ په پیغمبر عاشقان یو، دا وایو که نه وایو؟ او مونږ عاشقان او که عاشق ته دې وایي چې مانځله راځه، یاره جي ګرمي ده که نه ښه ماسخوتن به وکړو، هلکه مونځ وخت دی او صادر ترې راکاږي چې پاسه نیکبخته سبا بانګې ووایي مانځله راځه، دې صادر نور هم عاشق ځان باندې راکاږي. عاشق دې ته نه وایي، عاشق به د الله او د رسول په محبت کې بیا بړستن هم غورځوي، نور به هم نه پېژني، یخني به هم نه پېژني، ګرمي به هم نه پېژني، ته عاشق وایي. الله دې مونږ کې حقیقي د الله او د رسول عشق پیدا کړي. نو دې د هغه ځای نه لګیا دی چغې وایي، هغه جینۍ ته درخواستونه کوي، شرط را باندې کېده، مهر غواړي، پیسې غواړي، کور غواړي، سونه کالې غواړي، چې څه څه غواړي زه درنه در کوم، خو جینۍ ما سره به نکاح کوې جایزه شرعي نکاح به را سره کوې او زه تا سره واده. جینۍ پوه شوه چې دا بابا خوب نه وړي، ورته ویې داسې کار دی بابا، شرطونه به په خپل ځای پرېږدو، زه ته بوډۍ سپینګیرې یې، زه کشه جینۍ یم، زه یهودڼه یم او ته مسلمان یې، زما له زما ضمیر اجازت نه راکوي چې زه مسلمان سړي سره نکاح وکړم. دی ورته څه وایي؟ د خو بانګونه هم ویلي دي او د ملایانو تقریرونه هم اورېدلي دي، وی تاله اجازت نه راکوي خو ماله راکوي. زما په اسلام کې د کتابیې سره د یهودنې سره هم نکاح کېږي او د عیسایانې سره پیرنګۍ سره هم نکاح کېږي، اهلي کتابو سره نکاح کېږي، او چې ستاسو شرط یې هغه لګوه خو نکاح به کوو. او ته څه وایي؟ او ته وایي چې ستا په کتاب کې خو ما سره نکاح کېږي خو ما له زما ضمیر اجازت نه ورکوي، زه مسلمان سره نکاح نه کوم، ځکه دې خوښوي او خامخا ما سره نکاح کول غواړي. ناجنۍ ورته وایي نه درنه پیسې غواړم، نه درنه زیورات او کالي غواړم، نه درنه کور غواړم، یو شرط در باندې لګوم، راځه بېګانه دې ښځې نکاح به وته راځه، هېچا سره نه پلار سره صلاح کوم نه مور سره مشوره کوم، بس را کوزېږه او نکاح به وتړو، زه به دې ښځه شم اوس در سره ځم خو په یو شرط،
بابا خوشاله شو چې ګني پیسو میسو والا څه شرط به ولګي وې څه شرط دی وې د ایمان باندې پرې دی يهودي کېږي ایمان دې پرې دا يهودي شه راځه اوس نه دی دی وته وی چې جنې دا شرط نه لګاو دا هم او یا تیا کاله بنګونه وې دي منځونه مې کړې دي زکاتونه صدقې مې کړې دي روزي مې نیولې دي نو زه به دار څه پرېږدم وی بس نور پارام کې نه بل شرط نه منم دا یو شرط دی ګرې خوښې راځه اوس نه ښځې نکاح کوو او که دا شرط نه منې نو چغې مو دی ورته بیا درخواستونه کوي سړی پوه چې بل شرط وی ښه که دا ایمان پرېږدم نو نکاح به وکړې وی بلکل در سره واده ده وی ښه ایمان مې پرېښود او درلم ایمان مې پرېښود درلم مولانا اشرف علي صاحب لیکي خوشحاله و که نه بابا چې بس په اسانه باندې راته ښځه میلاو شوه وی چې ایمان مې پرېښود او درلم او په وړی باندې راکوزېده نو خپې وښوېده لاندې ځمکې ته را پرېوته دا سر یې لاندې جو خپې به د پاسه چې دا سټ یې مات شو مردا شو نبي علیه السلام رښتیا وایي که دروغ وایي وایه رښتیا وایي د دغې بابا دا مرګ مقدر و دی به خامخا مړ کېده دی وخت مقرر و اذا جاء اجلهم لا یستقدمون ساعة ولا یستأخرون دی ټیم و دغه په وړی باندې به دې خامخا خوېده دا سټ پې ماتېده دی به خامخا مړ کېده خو که دی یهودي شوی نه وې نو کوم خوا به ته شپېته اویا کاله بانګونه وې دغه وخت کې هم د الله ذکر وکړو بانګې وې جنت ته به ته د ده او د جنت په منځ کې یو لیش مزل و یهودي شو د جنت په ځای کوم طرف ته لاړ جهنم نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو جهاد کې شریک و جهاد کې یو سړی ولا راغی کافر وی د الله رسوله که زه مسلمان شم او وجنګېږم مړ شم چېرته به ځم وی جنت ته نو ما خو زمونځ او دس تاسو چې کوم عبادت کوئ دا مې نه دي کړی وی بس ټیک شوه ایمان راوړه که وجنګېدې او شهید شوې جنت ته به ځې کلمه شهادت یې ووایي د نبی علیه السلام په مبارک لاس کېښود مسلمان شو توره یې واخېسته چې مخکې لاړ یو کافر دوی مړم کړل او دیم پکې غریب شهید شو په هغه ټکې شهید شو رسول الله مبارک وفرمایل وی هغه انسان چې هغه بغیر د روجو نه بغیر د منځونو نه بغیر د عبادتونو نه جنت ته تللی وي ادا سړی دی ګوره مرګ خو یقیني و که دا کلمې شهادت یې نه وی ویل ایمان یې نه وی راوړی دی به کم خوا ته جهنم ته به ته ایمان یې نه وی راوړی کم خوا به ته جهنم ته مرګ خو په دقه ځای یقیني و خو چې ایمان یې راوړه جهنم ته یو لش مزل و د هغې په ځای جنت ته لاړ نو وروڼو ګوره هېڅ پته نه لګي دا مې دې پورې درته ووایې چې د ایمان او د مسلمانۍ مثال زمونږ مشران د دیوال د پاسه سفر کولو سره تشبیه ورکوي داسې دی لکه چې ته په دیوال د پاسه روانې ډېر سوچ سره به ګرځې هسې نخ پرې وخوېږي لاندې پرېونه دی ایمان سره او اسلام سره چې ته ګرځې او روانې په سوچ په قدم اږدې د ایمان د نو نه خوېږي خطا نشي په پیسو در نه ایمان خطا نشي په پیسو در نه دین خطا نشي او څوک دې برباد نه کړي یقینا دې زمانه کې د امریکې د یهودیانو د عیسایانو دومره چالونه روان دي دومره چالونه چې زمونږ ډېر مسلمانان زړونه د ایمان نه خلاص نو خبره مې دې پورې کوله چې محمود غزنوي رحمت الله علیه فرمایي چې زما زړه کې دویم سوچ دا چې زه به ما به الله وبخي که نه نسبت نه لګي ولې د مسلمان دوه خاصیته دي ښه یو دا بین الرجاء والخوف په دې ژوند تېروي امید بام لري چې ما به الله جنت ته بوځي ما به الله بخي ولې ایمان مې راوړی دی زمونږ دا امید دی د الله نه خو یاره بام کوي خپه مې خطا نه شي نو ما ته پته نه لګي او دې خوا یو بل پیغمبر درته ښیم چې هغه غصه کړې ده په یو موقع اگر چې هغه وخت هم د هغه غصه جایزه وه خو ته یې د غصې وکړه دلته کې یا یوسف علیه السلام غصه ونه کړه خدای ته څه شی جوړ کړه هم پیغمبري هم بادشاهي پلار هم میلاو شو وروڼه هم میلاو شو بل پیغمبر وره موسی علیه السلام لا پیغمبري ورته نه ده میلاو شوې فرعون په کور کې ماشوم لوی شو او قوم خو هم دقه بني اسرائیلو ده یعقوب علیه السلام اولاد اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب دوه کسه لګیا دي په جګړه دي یو د فرعون د قوم دی یو د یوسف د موسی علیه السلام د قوم دی هغه فرعونی د موسی علیه السلام په قوم زیاتې کوي هغه راغی موسی علیه السلام ته آواز وکړي ای موسی راشه دا سړی په ما زیاتې کوي ځکه د موسی علیه السلام به دغې وخته پورې خلکو ډېر قدر کوه ځکه د فرعون په زویوالی نیولې د فرعون کور کې لوی کېده او بني اسرائیلو به هم په دې باندې لږ ډاډه شوي وي زمونږ د قوم یو هلک چې دی نو هغه د فرعون په کور کې لویږي وی راشه موسی علیه السلام ورغی فرعوني ته وایي وی دا څه کوې ظلم کوې په دې ساعت وی لري چې ستا پکې څه دي دا خو زمونږ غلامان دي او خادمان دي د بني اسرائیل موږ کوو به دې خدمتونه ټټۍ به هم بې صفا کوو او چې موږ څه غواړو به کوو موسی علیه السلام خو په یو زما قومي دی دا خو تا ما ته نسبت وکړو چې بني اسرائیلو باندې به موږ دا دغه چل کوو بس نه سمېده څوک یې اوچت کړ په دا ملی ووم چې په دا ملی ووم بس هغه پرېوت مړ شو خو د موسی علیه السلام څوک و لکه بشیرجان چې جلاله ته ورکړي په هغه ځای باندې سړی مړ شو پرېږده دې مراقبه دی دې مراقبه دی بشیرجان بشیرجان مراقبه ښه بهر کیف سړی مړ شو چې مړ شو پته ونه لګېده چې چا مړ کړ موسی علیه السلام پوره غصه اوس دلته وکړه سخته غصه
او غله فطری تقاضا وا چې غصه ورله ځکه دا قوم یاد زمون غلامان دي خدای زمون وین دي مونږ بکاو په خدمتونه غصه ورله اوس تسړي تحقیق شروع شو چې دا د فرعون د قوم د اصلي چا وجلې دي یو ته الله خبر ته یو ته وجون کې چې موسی عليه السلام یو هغه بنی اسرائیل هغه غونه کې نه سار له هغه بنی اسرائیل چې هغه لک بل چا سره ان خطه دي په جګړه وي د لیواز ورکه موسی عليه السلام لا اے موسی راشه کنه پرون هغه بل عالم نن مې دی وای او هغه لک خو پېښو چې دا پرون لا انجام جوړ د کړی خبره خو وریده موسی عليه السلام راغی چې راغی قبل ته خوشته څوک یې نه خو هغه در منډه کړی خدای نه پاره تاسو کې پرون جوړ هغه هم تا وجلې ما هم وجلې او موسی عليه السلام د خپل قومي ته تم ظالمي کم بخته پرون دی را باندې یو ملک سره باندې بل ملک خبر د فرعون دربار ته ورسېد میټینګ شو فیصله وشو چې موسی عليه السلام گرفتار کړي موسی عليه السلام له یو نیک سړي په مجلس کې اتیا ولا راوړه وستا متعلق میټینګ وشو خپل لخ په ووت په زړو جامو کې ووت نه سامان شتا نه بل شتا او د مصر نه مدین پورې پیاده لاړ او چې الته ورسېد مدین ته ډېر ستړی دی او ستومانه دی او الله ته درخواستونه شروع دي رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدای ستا خیر ته محتاج یم خیر خو ته په خلکو نازلې هلته یو پیو او کوی نه خلکو اوبه رسېدې یو غټ پیو په مدین کې اوبې ترې رسېدې یو دوه جینکې ولاړې دي اخوا خپلې ګډې چیلې دي ومن دونهم امرأتان تذودان ګډې چیلې نه راپرېږدي هغې خلکو ظالمانو چې خپل څاروي وبکړل یو غټه تیږې په کوي د پاسه کېښوده ولاړه موسی علیه السلام جینکو ته وی تاسو څه کوئ وی موږ به هله ګډې چیلې اوبه کوو چې دا خلک خپل سړي اوبه کې سړو سره یو ځای نه حیا وه پکې سړو پکې تیږه کېښوده او لږې غوندې اوبه په هغه خوړ کې پاتې شوې هغې دې جینکو ته پرېښوده لږې وې موسی علیه السلام در راپاسې تیږې لرې کړه او ښه مضبوط طریقې سره یې بورقې راویستې هغه بورقه چې لسو کسو به رایسته حوض یې ورته ډک کړ جینکو اوبه څاروي سیراب کړل لاړې جنکې خو په پیښې پلار شعیب علیه السلام او دا جنکې د شعیب علیه السلام لونه ای بابا یو هلک مولید داسې معلومیږي مسافر ځکه دلته د کابل کسې مونږ پیژن د پنجاب کسې مونږ پیژن د بلوچستان کسې مونږ پیژن د خپل وطن خلک او د بل وطن خلک پیژندل کېږي مسافر دی څو او داسې بې څوک هم دی او بابا هلته یو اونې لاندې سملاست یوه شیری ودی دا یو جنۍ ورپسې لاړه او موسی علیه السلام دقسې د اونې لاندې په سوري پروت دی او سر ته یې کاڼی غصه کړی ده کنه غصه نه وکړي الله د الله حکمتونه دي پکې او ظاهري خبره درته کوم چې راله بابا مې دې غواړي هغه مزدوري درکوي تا موږ له ګډې چیلې سیراب کړي دي وایي ښه دی هم محتاج و چې څه شي اوس خدای پیدا کړي زه خو د خدای لپاره کړي خدای لپاره یو ملک او بیا څوک پیسې درکوي مه غشتی شي هغه چې دی ورپسې د جنۍ ته مخکې ده نو باد راغی د هغه جنۍ ده دغې وړه خوله لمن د خپې ښکاره شوې جنۍ ته وایي ما نه رسته شه تا د خپې ما ته ښکاري ما ته شانې اشارې را کوه ښي طرف ته تو شه او ګس طرف ته جنۍ به ورته اشارې ورکولې شعیب علیه السلام له ورغی چې پوره قصه یې ترې واورېد دا پرې پوه شو چې دا څوک دی ورته وایي داسې کار وکړه چې ما سره 8 کاله پاتې شه که 10 کاله پاتې کېږم ستا خوښه نو دې جینکو کې بدله یو جنۍ درکړم او هغه جنۍ هم سپارش وکړو وی بابا که مزدور نه شي که نه نو دا ډېر مضبوط پهلوان او امانتګر سړی معلومېږي پهلواني خو موږ د بورقې نه معلومه شو چې بورقې راوویسته او امانتګري دې نه معلومه شوه چې په لاره زمانه مخکې شو چې ما ته یې نه کتل موسی علیه السلام یې ډېره ښه نو 10 کاله موسی علیه السلام د شعیب علیه السلام سره خدمتګزار پاتې شو 10 کاله یې وله ګډې چیلې ورسره ولی 10 کاله یې ورسره نوکري او خدمت یې ورسره وکړه دا ولې هلته یې غوسه کړې ده د یوسف علیه السلام هغه صبر ته وګوره او دواړو کې د خدای حکمت دی ګورئ دا نه وایم چې غوسې ناجایزه وه غوسه د دم هغه وخت کې یو فطري تقاضا وه چې غوسه یې وکړله لیکن د دواړو ظاهري انجام ته وګوره غصه د الله دپاره وکړه دنیا دپاره مه کوه غصه جایزه وکړه او غصه جایزه نی بلکل چې غصه ونه کې او بعضې موقعو کې ډېرې فایدې راوځي زموږ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو مجلس کې د هغه بلا حاسدین مولیانو کې حاسدین ډېر علماو کې الله دې رحم وکړي خدای یو فوټې دا شی په بعضې مولیانو کې وي چې الله خدای خیر علم ورکړي دا نور بعضې مولیانو حسد ورسره پیدا شي نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره د خلکو حسد ډېر زیات و یو ځای کې تقریر کو یو سړی ورته پاڅېد هر قسمه خلک یې نعمان یې نوم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نو ګوره څومره سپکه او ښه خبره یې ورته وکړه وی چې ښه ده کونډی نو په نکاح به یې ورکوې که نه شریعت څه وایي یو که د ښځې خوښی نو په نکاح ورکول پکار دي وی ستا مور کونډه ما ته یې را په نکاح کړه دومره سپکه خبره اوس که بل سړی وي که نه نو کوتک به یې اخېشتي په دا مازدیګر به یې واجب دا خدای بې خو بس دا ستا د خولې ستا خبره ده لیکن حضرت امام ابو حنیفه صاحب ورته څه وایي وی خبر دې ټیک وکړه
تمام ورکونډه ده په عاقله ده او بالغه ده ته خدای د اجازه نه بغیر مطالعه په نکاح نشم درکول صبر وکړه تقریر ختم کم لاړ بشم تاسو پته وکم تر خپل ځان خای تاسو کې نو کله ما د مور تاسو سره خبره جوړېدله بالکل به درته په نکاح صبر یو کګي ونکو سړی چې سنگ لاړ د مجلس روان شو ال تک تک چې پرې ودا سټې مات شو خدای مړ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تجاوی استل قصد سالونه پرې ودا سټې مات شو ودا د ابو حنیفه صبر وو دې د ابو حنیفه صبر زبون مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه وزای کې تقریر کاو مخالفین خوشتا یو سړی وته وی ای کافره ولد زنا لګي په قلار خبرې کاوه چټه ولا ورولېګه چټه راولېګه کو زما غوندې سړی ته څوک دا وینو غوسه ور دي کنه ور نو موږ هم چې سره شو کولای الله تعالی سوچتاو لاس په الله ته وچتاو او مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه چې خط وکړ ویلې کې ماته یو سړی درې خبرې لیکلې دي یو راته کافر ویلې زه خو مسلمان یم او کله هغه په ذهن کې بیا هم ز کافر یم نو تاسو مخکې د کلمې شهادت وایم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اوس مسلمان شوم دا ټیک شو هغه په ذهن کې خبره ختم او راته ولدي زنا ویلې دي چې ته د زنا کار زوی پلار د خپل نه دي نو دا شکر دی چې په دې مجلس کې یو دوه باباګان ناشتي چې د ما د مور د نکاح غوان دي زما د پلان مور کې نکاح شوی پلان کې بابا پلان کې بابا غوان دي الکه ټیک تا دی او دا خبره ختم شو او درې مراته وای چې په قلار خبرې کاوه نو زه خو د چا نه حق په قرض نه غواړم چې په قلار غواړم ما نه خو چا پټې نه دی په قلار غواړم زه خو دین خبرې کوم امر بالمعروف نهي عن المنکر وعد نصيحت کوم نو دا په قلار نشم کوی دا به په غوسه کوم صبر کاوه صبر یو حدیث پاک کې راځي چې څوک چاته کنزل کوي او دې په غلې دي نو فرشتي د طرف نه جوابونه ورکوي ستا په دې فرشتي لګیا جواب ورکوي او که چرته تا جواب شروع کو فرشتي وي مونږ خو ستاره طرف نه مضبوط جواب ورکاو خدا تا خپل انتقام په خپل شروع کو ته پېښو دی پېښ نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها تبوي چې کله به غوسه شو نو سجل به وسره وکړه په خلی به وتلاس کې خو کله داسې وکړي ورسومره عجیب پیغمبر کله به ولا غوږ داسې ونیو او دا غوږ به ولا مګو او خندل به او کله به ولا پوزه ونیولا او پوزه به ول مګله وته مسکی شو عائشہ صدیقہ وای او دا غصه به په سرات لا دا چې به د بل بن صفات وتا کاو خدای مخکې وجه د بن صفات کې نو خدای د غصه ور دي او نبی علیہ السلام بزیات تر د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها صفات کاو غالب شو اوس بته چې بعد خلک وي یاره ډیر لوی غصه راځي سو کما قابومنا قابو بسومنا چل دتا نبی علیہ السلام فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وای درې دلو وای او ارذل سره ګستر ابتلال توکا غصه ختم که پدیم ختم نشوا لا حول ولا قوه الا بالله بار بار وای دې سره ختم شي پدیم ختم نشوا مجلس بدل کا چې کوم ځای غځه پریدا لاړ شه پزمکه کې حدیث کې راځي پزمکه کې او بوس کا او به دې سره غصه ختميږي نبی علیہ السلام فرمایي ترمذی شریف کې حدیث اعوذ بالله سره لا حول ولا قوه الا بالله سره یاد بھائی پزمکه کې نه مجلس بدل کا کولاړي کې نه کناست زمکه تا ورسېګا پزمکه کې نه یو بوس کا دې سره به غصه ختم شي او که پدیم نه ختمې دلا نو ځان له بخنه وغواړه وای خدای ما مو بخي دا چې څوک غصه کوي دا مو دا چې څوک را سره لګیا دي دا مو بخي چا دا وجه نه غصه درځي کنه غصه به ختم شي دا سنت طریقې غصه خطرناکه ولیدا دا غصه د وجه نه اکثر مرګ شي غصه راو باسي اکثر مرګ شي بغض پیدا شي او بل سر حسد پیدا شي ګور څونه ګناه کبیره دیو بل غیبت بیا کوي نو د مسلمان صفت دا ده والکاظمین الغیظ الله صفت کې چې دی بغصه بندي ختمي با والعافين عن الناس او عفو بمقي خلق وتا والله يحب المحسنين او چې څوک د سرجاتي کوي خو سره کوا خبا ملامت شي دا علي بن زين العابدين علي زين العابدين علي بن حسين دا رضي الله عنهم عليه رضي الله عنه دا ډېر نفیس انسان پاک جامع او صفا سوتره وجود او غسناته مون یسبینو ویني وته باچو چې وبې چولې لوټه ته پریوتره د جامول امساس کی ورل وجود لا غصه شو چې غصه شو هغه ویني وته د قرآن شریف آیات وي والکاظمین الغیظ د نیکانو خلق صفات دا چې غصه با خوري په دې پوه شو په قدم ته غصه می بند کړو اوین زوی چې اوس دې بند کړو ستورانه بدل وادلې والعافین عن الناس د نیکانو صفات دا چې عفو وکړي ویو می بخلې معاف میکړه ځه رستم درته سنوي اوین زه وته وی چې والله يحب المحسنين چې څوک چې سره خېګړه کوي الله غسر مینه کوي وی خدا آزاد شوی د خدای پنيزه دا مر سره خېګړه او سبا ختمه سړی به معاف کې رستو به انتقام نه خېګړه وسره کاوه الله پوي شو دی پوي شه نو چې کوم د ضرورت غوسه ده هغه د الله د پاره ده
هغه بالکل کولی شي او د هغې مختلفې طریقې دي او چې کم د ضرورت غصه نه ده نو هغې کې به ګزاره کې غصې به نه کوې کور کې اکثر د خاوند او د ښځې په منځ کې غصه راځي جګړه راځي او د شیطان لګیا دی پکې کار کوي دا ولې راځي بعضې وخت کې سړی ظلم او زیاتې کوي دا ښځه داسې وین ګڼي لکه د یو وین دی او د یو نوکرې غوندې او سپک ورته ګوري او هغه خپله بهادري پې ښکاره کړي چې ګنې زه خو څوک یم دنې په کور کې زمري د بریتو نیولي او چې بار راوځي بیا خاموش بیا لکه د ګیدړ دننه کړي ولې داسې کوي ظلم کوي په ښځه نو بعضې وخت کې سړی ظلم کوي ظلمونه په ښځو نه کوي او بعضې وخت ښځه هم زیاتې کوي ولې ځکه خاوند له بعضې وخت پسې کار چې غوسه ورځي نو چې خاوند ته پوټې ښځې ته دویمه یو خبره وکړي نو ښځه مو سره بیا چغې وباسي ښځه بیا ژبه چلی داسې به نه کوي خاوند که ښځې ته غوسه وکړله ښځه چپي چپ حضور پاک بي بي فاطمې ته دقه ښودلې بالکل چپ شه خاموش شه دې به دویمه وکړي درېیمه به وکړي ښځه دې داسې فرض کړي لکه چې د دیوال ته سړی لګیا دی هېڅ هم نشته خبره ختم خو که ته ښځه خاوند جواب ورکوي هغه بیا دویمه خبره کوي دا بیا جواب ورکوي بیا درېیمه خبره کوي دا بیا جواب ورکوي نو اکثر سړی بیا ښځې له طلاق ورکوي د دواړو کور روان شي نبي علیه السلام فرمایي وایي د دریاب د پاسه د شیطان تخت پروت دی او دا واړه شیطانان ځي او خپله کارګزاري ورته اورئ د یو شیطان د ابلیس څخه یو بچي نه تپوس وکړي وایي ته خو ما لېږلې فلانکي فلانکي پسې څه دې وکړل وایي بابا وایي اله مې پرېښودل چې دا سړي باندې مې ښځه طلاقه کړه نو دا مشر ابلیس را پاسي او ځان ته را بچي را نږدې کړو په دې شی وټپئ نعم انت نعم الولد انت ډېر ښه بچی یې کار دې کړی دی بیا دا سړی هم ستوماني په ملا ګرځي او ښځه هم بیا ګرځي په مولیانو او بیا دروغ هم وایي ملا ته یو الفاظ یو شان ویلي او غلط بیاني کوي چې دا طلاق واقع نه شي د ملا په فتوا ورې طلاق نه ختمېږي